را به شو مونږه مایکروسافټ ورډ ته. په دې کې به نن مونږه کوو څه ریویو کې لومبۍ خبره ده د سپیلنګ اینډ ګرامر ABC لیکلی چې کې ورکړی دی سپیلنګ اینډ ګرامر. سپیلنګ اینډ ګرامر شارټکټ دی F7. صحیح ده. F7 په ذریعه تا سره یو پیراګراف لیکل شوي ته په هغې کې د سپیلنګ او ګرامر مسټیک معلومې. F7 پریس کړه تا ته وایي د سپیلنګ اینډ ګرامر مسټیک از کمپلیټ. کمپلیټ مطلب دی کې یو قسم غلطي هم نشته دی، نه پکې سپیلنګ غلط دی نه پکې ګرامر غلط دی. ګرامر غلطي به موږ د څه نه پېژنو، د سپیلنګ غلطي به څه نه پېژنو. سپیلنګ غلطي به د دې نه پېژندل شي چې هغه به ریډ کلر کې انډرلاین وي. چې ریډ انډرلاین وي هغه به سپیلنګ مسټیک وي. The world which is underlined by green color, that mean the world come ټکی which is underlined by so green color, it's mean that is grammatically mistake. And those word او هغه ټکي کم چې انډرلاین وي په سور کلر کې ریډ کلر کې نو دغه به موږ څه غلطي د سپیلنګ. لکه دلته ما ولیکو he go to school. SHOOL ما ولیکو. دې کې اوس یو ورډ چې کوم دی موږ سره ګرین انډرلاین دی او بل ریډ انډرلاین دی. په دې کې سپیلنګ مسټیک هم شته او ګرامیټیکلي مسټیک هم شته. ګرامیټیکلي مسټیک he go to school په ځای he goes to school په کار دی. صحیح ده. او سکول چې کوم دی هغه SC پکې پاتې ده. صحیح ده. نو دې کې سپیلنګ او ګرامر دواړه غلطیانې شته. دواړه غلطیانې به دا تاله وباسي. څنګه به وباسي؟ کله چې ته په F7 یا دلته راشې دې باندې کلیک وکړي اوس تا ته لومبۍ چې کوم دی ګرامر غلطي وباسي دا ته لومبۍ ډایرکټ هغه سلیکټ کړو دې باندې به ته کلیک کړي چینج. اګنور مطلب که همدغه شانې پرېږدي نو اګنور به کړي او که ټیک کولی غواړو نو چینج باندې به کلیک کړي. سکول سپیلنګ یې ټیک کړو. اوس ګو دی هغه یې درته څه راوسته ګوز نو دا هم کلیک کړي چینج اوکې که نو ستا جمله به مکمل ټیک شي. صحیح ده. F7 د دې شارټکټ دی سره هم تاله دا آپشن درکوي. اګنور ما ته کلیک کړي نو دا به غلط په غلطه پاتې شي. مطلب اګنور وانس ما کلیک کړو نو دا کلر ریډ انډرلاین به ختم شي او غلط جمله به هم غلط په غلطه باندې ما ته په هغه ځای باندې پاتې شي. کنټرول زیډ مې کوم ښي یا ما همدغه جمله به ولیکله he go to school. صحیح ده. F7 بټن مې پریس کړه. یا دې کې زه اوس نوم لیکم ما ولیکو څه پېښور. سپیلنګ مسټیک دې کې نه راځي. دا د دوی سره چې کومه ډکشنري ده پېښور په هغې کې ایډ دی. زه ولیکم 400 ده 400 دا هم پکې شته یا چا ایډ کړی یا پکې مخکې نه شته. صحیح ده. یا پکې زه ولیکم ALLH الله هم پکې ایډ دی. پاکستان دا ټول سپیلنګونه دې کې ایډ دي. دې نه اوس چې کوم ټکي دې کې ایډ نه وي هغه که ټیک ټکي هم وي نو هغه به تا ته غلط شو کوي. لکه ما ولیکو اسد دا اوس غلط شو کوي. نوم خو سپیلنګ ټیک دی او دا د انګریزي نو په ټکي کې لکه هغوی خو داسې ټکي جان ټیک شو دا شان نومونه یې دا وي نو هغه تا ته ټیک شو کوي. که ته د خپل نوم لیکې یا برته غلط شو کوي نو دا به ته دلته ډکشنري کې ایډ کې رایټ به کلیک کې او ایډ ټو ډکشنري به واخلي. ایډ ټو ډکشنري نو که بیا دلته اسد نوم غلط لیکي ASD لیکي که نه او به تا ته راولي سپیلنګ. صحیح ده. چې دا ته کوم لیکل غواړې ایډز لیکل غواړې سیډ لیکل غواړې ایز لیکل غواړې که اسد لیکل غواړې نو هغه به تا ته بیا ټیک کوي. صحیح ده. رایټ ټیک سره راځي. که رایټ ټیک نه وي نو دغه سره هم راځي F7 سره او سپیلنګ اینډ ګرامر سره هم راځي. صحیح ده. دلته تا له ټول نومونه درکړي دي SAD سیډ ایډز او دا یې ټول دی. اسد یې لومبۍ راوستی بس چینج وه اسد بیرته کړي. ایډ ټو ډکشنري هم دلته شته دی. صحیح ده. چینج ما یې کلیک کړو هماته چینج شو. دا شان سکول سپیلنګ چینج کې که سکول نه علاوه دلته سکولز دې پکار وي شوق دې پکار وي جرابې وغیره هغې ته وایي که نه نو هغه ته دا ځای نه شاټ دې پکار وي هغه ته دا ځای نه چینج کولی شو. سپیلنګ به تا له دا هغه راولي کوم چې هغې سره لږ لږ میچ کېږي. لکه سکول ورسره میچ کېږي سکولز شاټ دا ټول تا له راوستي چې کوم یو دې خوښي په هغې باندې کلیک کړي او چینج به واخلي نو تا له به سپیلنګ ټیک وي. صحیح ده. د دې نه علاوه ما ولیکل څه KHYBER هیبر
پښتونخوا. دا پښتون سپیلنګ چې کوم دی کې ایډ نه دی د رایټ F7 پریس کې F7 او دلته څه وکړه ایډ ټو ډکشنري واهله ایډ ټو ډکشنري دا ایډ شو خو هم پکې ایډ شو. نو اوس که څوک خیبر پښتونخوا لیکي خیبر خو دې کې د مخکې نه ایډ دی ځکه چې دا پخوانی نوم دی پښتونخوا نوم اوس کېښودل شوی دی. نو که پښتونخوا څوک غلط ولیکي پښتونخوا صحیح ده نو هغه به دله څنګه ټیک کوي F7 به پرس کړي یا سپیلنګ اینډ ګرامر چیک له راشه او دې کې څه پښتون نو هغه تا ته راوستی دی کوم سپیلنګ دی دا یو PAKHA پکې پاتې شوي چینج ووایه یا آټو کریکټ ووایه آټو کریکټ صحیح ده. نو په آټو کریکټ هم چینج کېږي او په چینج باندې هم چینج کېږي ټیک کېږي صحیح ده او به تاره ټیک کړي. نو دا سپیلنګ اینډ ګرامر خبرې وي صحیح ده. دې پسې بیا چې کوم دی ریسرچ دی ریسرچ تاله څه کوي د یو ټکي مطالعه د هغه څیز ریسرچ کوي لکه زه ولیکم کمپیوټر دا دومره اهم نه دی صحیح ده کمپیوټر ما ولیکو زه ریسرچ باندې ما کلیک کړو ما د هغې متعلق نور ټکي راوستل لکه کمپیوټر متعلق CPU ده پروسیسر دی مین فریم دی سنټرل پروسیسینګ یونټ دی ورکشاپ دی PC دی لیپټاپ دی نوټ بک دی دا ټول د کمپیوټر ریلیټډ څیزونه ما ته راوستل. که زه موبایل ولیکم موبایل نو هماغه موبایل او سیلفون او دغه څیزونه راوستل که نه سیلفون نو دا تاله د هغې متعلق چې نور څه ټکي ریسرچ ته هغه سرچ کوي. بیا ورپسې دی دا تیسارز دی تیسارز هم دغه شانتې تاله د هغې یو څو ژبې دي چې هغې متعلق تاله څه کوي سرچ کوي دغه ټکي له سرچ کوي هماغه شان کمپیوټر دلته زه لیکمه کمپیوټر هماغه شان دا معلوم هغه هر څه راولي صحیح ده. بیا یو شی دی بیا ټرانسلیټ دی ټرانسلیټ یې ترجمه کوي کومو ژبو ته دا نورې ژبې دي صحیح ده انګلیش سپینش دغه شیزونو ته یې ترجمه کوي صحیح ده او دا پکې هم زیات نه اردو پکې نه راځي صحیح ده او دا یو څو ژبې دي فرینچ وغیره دغه ژبو ته اړوي صحیح ده. خو بیا ورپسې سیټ لینګویج دی سیټ لینګویج کې ته ژبه سیټ کولی شي خو دا پکې بیا سم کار نه کوي مطلب ټرانسلیټ لینګویج سیټ کولی شي. خو ورلډ کاونټ دی دا تا سره په پیراګراف کې څومره ټکي لیکل شوي دي یا څومره پیراګرافونه دي کړلي دي ټول د ورلډ کاونټ کوي. موږ سره پیج یو کولاب دی دا تاسو وایي پیجز 1 دا چې ګوره تا ته یو جملې بیا به ته پیش دا ما کلوز کړو نیو پیج مې راواستو دا ما ولیکو اوس ما سره څومره ټکي لیکل شوي څومره سپیس ټکي دي څومره د بغیر سپیسه ټکي دي ټول زه کاونټ کول غواړم نو څه ما به کلیک کړې دلته به ورلډ کاونټ وي پیج 1 دی ورلډس ټکي موږ سره څلور دي هی گو ټو سکول څلور ټکي دي کریکټر وذ نو سپیس ټکي بغیر سپیسه موږ سره 15 دي کریکټر یو کریکټر دی یو ورډ دی ګوره هی هی نو دا دوه شو ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صحیح ده نو دا شو دا بغیر سپیسه موږ سره 15 دي دا کریکټر. اوس کریکټر وذ سپیس د سپیس سره چې کوم دی موږ سره 18 دي یو سپیس دلته بل دلته بل ورپسې پیراګراف دی پیراګراف موږ سره یو لیکل شوی بل پیراګراف خو نشته که نه او لاین هم یو دی نو دا شان که تاسو ډېر پیراګرافونه ډېر لاینونه لکه دا یو پیراګراف زه ورکړم په ډېر پیراګرافونه ډېر لاینونه نو ورلډ کاونټ باندې کلیک کوه دا به شو کوي تا سره څو لاینونه څو پیراګرافونه دي. اوس موږ سره پیج یو دی 185 ورډ دي کریکټر 898 کریکټر دي بغیر سپیسه او سپیس سره 1080 دي اور سره 1080 دي او ورسره پیراګراف 3 دي لاینونه 12 دي صحیح ده ورلډ کاونټ بتاتا ټکي شماري. بیا ورپسې کمنټ دی په دې باندې څه کمنټ کول غواړي نو په یو ټکي باندې په یو لفظ باندې هغه ته کولی شي پوه شوې هغه به سلیکټ کړي سلیکټ به کړي او نیو کمنټس باندې ما کلیک کمنټ مطلب دی کې چا پکچر پراته دي هغه کسان نومونه ورته ولیکئ لکه اسد پکچر دي فواد جواد دې کسانو پکچر دي دې کسانو پکچر پکې پراته دي دا شانتې ګیلري دا سټایل دي بس هغې باندې ته کمنټ کولی شي هغه خوم دی صحیح ده هغه به سلیکټ کړې او کمنټ به پکې کمنټ د کوم ځای نه نیو کمنټ نه صحیح ده دلته پې کمنټ کوه کوم ټکي سلیکټ کړې بس نیو کمنټ
ها کمنټ ته تلل غواړي پریویس کمنټ ته یو ته پریویس په شا باندې بوزي نیکسټ کمنټ په مخکې باندې یو ته بوزي صحیح ده ډیلیټ کمنټ نو ډیلیټ کوي بیا په دې کلیک ډیلیټ کمنټ که ډیلیټ آل وي ټول به ډیلیټ کوي صحیح ده ډیلیټ آل کمنټس ټول به ډیلیټ بیا ورپسې د ټریک چینج څه کار کوي ټریک چینج مطلب که دې کې څوک چینجز کوي چې ما ته پته لګي دا لیکل ما کړي دي که دې کې څوک چینجز کوي او ما ته پته لګي ته بل ته راشي ټریک چینج کمانډ دا به آن کړي صحیح ده ټریک چینج کې چې کوم د ټریک چینج آپشن هم دي ټریک چینج آپشن کې څه دي مطلب که پرامو که څوک لیکل مو کوي د یو ځای نه بل ځای ته وړي چې یو ځای نه بل ځای ته لیکل وړي چې د هغې کلر د ما سره یلو راځي صحیح ده مو ټو صحیح ده د یو ځای نه مو پرام چې د کوم ځای نه وړي هغه د زیل راځي او چې کوم ځای ته وړي هغه د شین راځي ښه ټیپ هایلایټ ډیلیټ مطلب که څوک پکې لیکل ډیلیټ کوي هغه د کوم کلر کې راځي لایټ دا ګرې هغه ټول کلرونه پکې دي پکې ته دې نه کلر سیټینګ کولی شي صحیح ده که څوک سپلیټ سیل کې سیل مارجن کې سیلونو کې چینجز کوي ټیبل کې چینجز کوي د هغې ټولو سیټینګ ته دلته کولی شي اوکې دی کو اوس دلته راغلم ټریک چینج پرې لګېدلی زه دا لیکل بیک سپیس څخه ختموم صحیح ده ما څه راغلی ډیلیټ کم ټکي ډیلیټ شوی ګیلري پرووایډ دا دیز نه ډیلیټ شوی دی صحیح ده ښه اوس که دې نه زه نور لیکل پکې کوم انزرشن پکې کوم انزرشن هغه ما ته ریډ راځي ما ته پته لګي چې دې کې چا لیکل کړي دي په دې کې زه کنټرول ایکس سره کټ کړم او دلته کنټرول وي سره پیسټ کړم یا کنټرول سی سره کاپي واخلم او دلته پیسټ کړم کنټرول وي سره هغه هم ریډ راځي صحیح ده یا دلته پکې څوک کلر باندې اپلای کړي نو ټولې خبرې به تا ته د کوم ځای نه کېږي تا ته به شو کېږي دلته دی نه او دا په کوم ځای کې دی په ریویو کې دی ټریک چینج آپشن نه ته یا کلرونه بدلولی را بدلولی شي ها ټریک چینج آپشن ته راشي دلته ورته ویلی شي دا ما ته دا کلر دې حالت کې شو کېږي دا دې حالت کې پینک کلر کې دې شو کېږي صحیح ده ها دا دی انزرشن که څوک انزرشن کوي مطلب که څوک پکې لیکل کوي چې د برایټ ګرین راځي صحیح ده که څوک چې کوم دی ډیلیشن کوي ډیلیشن مطلب لیکل ته ډیلیټ کوي هغه د بلو راځي که څوک چې کوم دی چینج لاینونه چینج کوي دې حالت کې راځي اوکې که آشن به راځي صحیح ده آشن ورته شو کېږي اوس ته وګورئ بیک سپیس او بلو کلر کې هغه راغلی چې تا ته ډیلیټ کړي بیا بیلونز دا موږ ته دا چې دیز کې شو کېږي دا کمنټ شکل کې دې ته بیلون وایي بیلونز دا کوم حالت کې پکار دي همدغه شان دي پکار دي بغیر بیلونه دي پکار دي که نه لاینونو کې که نه شو اونلی کمنټس بیلون صرف د کمنټ بیلون دي شو کېږي صحیح ده ها بیا ورپسې ته دا کوم چینجز شوي دې کې ته کتل غواړې خپل اوریجنل لیکل غواړې اوریجنل ما کلیک که تا ته خپل اوریجنل لیکل شو کړي صحیح ده اوریجنل مارکپ یا په اوریجنل کې چې کوم فاینل اوریجنل کې چې کوم ایډیټینګ شوی دی هغه کتل غواړې یا فاینل اخري لیکل چې کوم وایي کې چینجز شوي دي هغه کتل غواړې بغیر د دغه بیلون وغیره نه صحیح ده ښه نو دلته ما راوستو شو اوریجنل مارکپ شو ښه بیا شو مارکپ صحیح شو کوم سیز نه شو کول غواړی چیک به دلته آپ کې کمنټ تا اپلای کړي دي دلته او کمنټ نه شو کېدلی دلته ما کمنټ اپلای کړل او دا دلته نور اپلای کوم کمنټ صحیح شوه او دا کمنټ بیا زه نه شو کول غواړم نو هغه به دلته څه وي دلته به راشي او په کمنټ کې به کمنټ چیک آپ کې کمنټ به نه شو کېږي صحیح ده دا شان چې څومره چې کومه ته آپ کې هغه شیز به نه شو کېږي کمنټ چیک آني کمنټ به شو کېږي کمنټ ډیلیټ کې نو هغه مونږ ویل چې کمنټ باندې به کلیک وکړي او دلته به راشي ډیلیټ کمنټ بیا ورپسې پین دی دا پین دی لاندې شو کول غواړي مطلب دا شی پکې اډ شوی دا ډیلیټ شوی یا دا پین نه شو کول غواړي یا لیفټ ته رایټ ته شو کول غواړي ورټیکل حالت کې شو کول غواړي هغه ته دیز نه کولی شي بیا ورپسې د ایکسپټ دا چینجز چې چا کړي دا ته قبول دي په دې کې پرېښودل غواړي که نه ریجیکټ کې که ایکسپټ باندې کلیک کو دې کې به چینجز مطلب ما ته قبول دي بس دا پرېږده دغه شان که ریجیکټ باندې کلیک کې بس هغه چینجز به ختمېږي تا ته به خپل اوریجنل لیکل پاتې کېږي صحیح ده ها نیکسټ او پریویس نو دې نه مخکې وروسته تللی شي صحیح ده پریویس نه وروسته تللی شي نیکسټ نه مخکې تللی شي صحیح ده کوم چینجز چې چا کړي هغې ته تللی شي بل ورپسې دی کمپیر
کمپیر څه ته وایي موازنه ته دې کې یو چې موږ څه کوم ریویو آپشن دی دې کې یو کمپیر دی او بل کمباین دی دې کې ما لیکلي وکړه په همدغه لیکل مې وکړی 400 ده 400 دا ټاپک مې وکړو څه لیکل مې وکړو دا مې وکړو چې he goes to school صحیح شوه کنټرول اس سره مې داسې وکړو په ډیسکټاپ باندې په څه نوم باندې په 1 نوم باندې ډیسکټاپ باندې په 1 نوم باندې سیو شو صحیح ده بل پیج دا ما کلوز کو نیو پیج مې راوایستو کنټرول ډبلیو سره کلوز کنټرول ان سره نیو په دې کې مې چې کوم دی پاکستان ټاپک باندې دا لیکل وکړو صحیح شي he she دا به شي کو او to school صحیح شو دا لیکل مونږ وکړو کنټرول سره مې دا په 2 نوم باندې سیو کو صحیح ده په کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې دوانه سیو شو کنټرول ډبلیو سره مې کلوز کو کنټرول ان سره مې نیو راوایستو رانه مې ریویو آپشن ته په دې کې څه کمپیر کا موازنه وکړه سره د دوانو کمپیر دلته به څه راوالي 1 او دلته به کلیک کې په دې 2 باندې صحیح ده اوکې به کې بس دا به تاته هغه دوانه کمپیر کړي صحیح ده دلته درته راوستل چې دې کې کوم کوم شی بدل راغلی دی صحیح ده ای درته راوستل پاکستان صحیح شوه خي ګوز نه کوم ټکي چې پکې بدل را بدلي هغه درته کټ کړي را کټ کړي دي صحیح ده کوم چې یو شانتي هغه درته پرېښي دي بل دا یو کار دا هم کوي چې دا یو ځای کوي دوه ډاکومنټس خپلو کې یو ځای کوي صحیح ده دوه ډاکومنټس تاله یو ډاکومنټ ته راوړي ته راشي ریویو ته او په دې کې کمپیر باندې کلیک کمباین دلته ګوره دوه پیجونه ورکړي دي او د دې دوه پیجونو ایرو نشانې ورکړی چې دا دوه پیجونه به یو پیج ته راولي صحیح ده په دې باندې ته کلیک کړه دلته ما وایستو څه 1 صحیح ده او دلته مې کلیک کو په 2 باندې اوکې مې کو دا به څه وکړي دا دواړه چې کوم پیجونو هغه موږ ته یو پیج ته راوستل صحیح ده ریجیکټ ایکسپټ آپ ته کولی شي پېښ وي که نه دی خوا ګوره دا کمباین او کمپیر دواړه لږ ډېر یو شانتي دي دومره فرق پکې نشته دا 1 او 2 خو دلته راځي دا ته د پولډر نشان نه رایستی شي مطلب ما د 1 او 2 په ځای دا یو راوایستو د دې بل کې مې چې کوم دی دا یو راوایستی دا چا ډیډیټ کړی دی چا ډیډیټ کړی به نه راځي صحیح ده دا 1 مې راوایستو یا مې 2 راوایستو اوکې که دا به تاله خپلو کې کمپیر کړي صحیح ده لکه دې کې دا کمې خبرې دا ټولې د وړومبي کې نشته نو هغه تاله په دې باندې ټولو باندې لاینونه راښکري هغه تاله خپلو کې کمپیر کړي موازنه وکړه چې دې کې دا خبرې په دې 1 نمبر ډاکومنټس کې نشته نو په دې 2 باندې د ټولو باندې لاینونه راښکري صحیح ده ښه بیا اورجنل لیکل اتل غواړئ اورجنل صحیح ده نو دې خو ګوره دا درته 1 نمبر ډاکومنټ هغه 2 نمبر صحیح ده بیا چې کوم دی شو ریوایز دا د 1 نمبر ډاکومنټ چې کوم هغه ته راوړو شو بوت دواړه دې ماته شو شي صحیح ده دا بره درته شو دا درته لاندې شو ښه ورپسې بیا د پروټیکټ ډاکومنټس څه کار دی پروټیکټ ډاکومنټس تا یو نوی پیج راوایستو او ما څه خاص لیکل کړي دي د سکول پیپرې مې تیارې کړې زه یم چې دا څوک نه ګوري په دې باندې زه پاسورډ لګوم صحیح ده نو ته به راشي ریویو ته پاسورډ خبره دلته هم شته مونږ کړې ده په کوم ځای کې په پریپیر کې او په دې کې انکریپټ ډاکومنټس د دې نه پاسورډ لګي د دې نه علاوه بل کوم ځای نه لګي ته چې راشي ریویو ته او په دې کې پروټیکټ ډاکومنټس کې دا ریسټریکټ فارمیټینګ اینډ ایډیټینګ په دې باندې کلیک کې دلته دا چیک آن کې allow use editing of this document no change read only changes دې پکې نشي کولی صرف دې ریډ کولی شي دا وې که نه زه یم چې نه صرف ټریک چینج کمنټ دې پکې کولی شي یا بس
به دا نو چینجز دار سره خدای صرف ډیلیټ کولی شي ایوری ون ار څوک صحیح ده دلته ورکړي سټارټ پاسورډ ما ورکو 1 2 3 لاندې 1 2 3 اوګه مې کو کنټرول اس سره مې سیو کو په کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې صحیح ده سکول پیپر نوم باندې سیو شو دا ما کلوز کو او زه راغلم سکول پیپر نوم باندې چې کوم فولډر ما سره پروت دی مې کولاو کو دا به ریډ کېږي او څوک به پکې څه چینجز نه شي کولی صحیح ده دې کې به هېڅ قسم چینجز نه شي کولی که څوک کلر ملر ورکوي بولډ اټالیک انډرلاین کاپي پیسټ هېڅ هم کار نه کوي د دې نه علاوه دا واپس ته کولول غواړي صحیح ده نو سټاپ پروټیکشن به ووایي او خپل 1 2 3 پاسورډ به ورکړي اوس به پکې هر څه کار کوي بولډ اټالیک کلر وغیره انډرلاین ټول آپشن به واپس کار شروع کړي صحیح ده خو دا دې کې ریډ کولی هم شي بل دلته چې مونږ کومه د پاسورډ خبره کړې ده دې ځای کې پریپیر او پریپیر کې ورپسې انکریپټ ډاکومنټ دا چې کوم دی دې کې ما ورکو 1 یا اے بی سی ډي ما ورکو اے بی سی ډي اوکې اے بی سی ډي دا پاسورډ چې کوم دی دا به نه ریډ کولی شي او نه ایډیټینګ کولی شي صحیح ده اندینزر ټیپ په دې نوم باندې سیو شو اندینزر ټیپ والا زه کولاوم دا فایل دی دا ما کولاو کو یا بل څوک رال دا کولاو کړي نو دې کې نه ایډیټینګ کېږي نه اے بی سی ډي مې ورکو دا نه ایډیټینګ کېږي نو دا کېږي څومره پورې چې دا ریډ کړی دی صحیح شوه نو دا موږ سره اخیری و په ریویو آپشن موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې ریویو پاتې شو ویو او ډیولپر دا به بیا شي صحیح ده څو موږ خپل ریکارډینګ سټاپ